نن به مو د دې پراخه یونیورس په اړه خبر کم. دا د زموږ یا د انسان عادي قد. موږ چې چیرې اوسېږو د هغه ځای نوم دی ارت یا ځمکه. ځمکه چې پر کوم شي شاوخوا راګرځي هغه ته ویل کېږي لمر. کوم چې دونه غټ دی چې 14 لکه ځمکې نورې پکښې ځایېږي. لمر او ځمکه چې په کوم شي کې موجود دي هغه ته ویل کېږي سولر سیستم. سولر سیستم بیا د یوې لویې کهکشاني ډلې یعنی د ملکي وې کهکشان یوه کوچنۍ برخه ده. او په دې ملکي وې کهکشان کې بیا د لمر په شان تقریبا 400 بلیونه ستوري او تقریبا 4.2 شیلونه سیارې نورې موجودې دي. او دا هر څه صرف په یوه ملکي وې کهکشان کې موجود دي. او د دې ملکي وې کهکشان په شان تقریبا د 200 بلیونه څخه تر 2 شیلونه پورې نور کهکشانونه شتون لري. نو ته لږ سوچ وکړه چې ټوله به څونه ستوري او څونه سیارې وي. او دا هر څه چې په کوم شي کې موجود دي هغه ته ویل کېږي observable universe. هغه څه هم تر دونه لري پورې موږ صرف تصور کولای شو. بس د دې څخه مخ په هغه انسان تصور لا نشي کولای چې نور به څه موجود وي. صرف دا نه تر دې د باندې نور شان هم ستا خو هغه نور شان زموږ څخه دونه لري تللی دي چې د هغوی رڼا به تر موږ پورې هیڅ کله راونه رسیږي. دا دی د الله پاک قدرت. څونه لوی کائنات یا موږ پکښې یوازې د شګو د یوې ذرې په اندازه یو. سبحان الله.